أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د مدینې منورې څخه د عمرې کولو په نیت تر مکې مکرمې پورې ورغله او دلته یې تر حرم د باندې واړول. د بله طرفه قریش هم نه غواړي چې مسلمانان د عمرې د ادا کولو دپاره مکې مکرمې ته داخل سي. د خزاعه د قبیلې مشر چې بدیل ابن ورقا نومېدی ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ویل کعب ابن لؤی د لشکر سره په حدیبیه کې اړولی دي، ستا سره د جنگ اراده لري او کعبې شریفې ته دې نه پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ د چا د جنگ دپاره نه یو راغلي، بلکې موږ د عمرې د ادا کولو دپاره راغلي یو. قریش هم جنگ ستړي کړي دي او تاوانونه یې ورسولي دي. که د دوی خوښه وي زه به و دوی ته څه موده مهلت ورکم، ما او خلق دې سره پرېږدي. که زه پر خلقو غالبه سوم بیا نو د دوی خوښه ده چې په هغه شي کې داخلیږي چې خلق پکښې داخلیږي داخل دي سي، یعنی که اسلام ته داخلېده داخل دي سي، او که نه هوسا خو به سي. او که بې له جنګ څخه بل شی نه قبلاوه نو زما د قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی چې دغه زما پر دین به تر هغو ورسره وجنګېږم چې یوازې غاړه مې پاته کېږي، یعنی یکی تنها یوازې زه پاته کېږم. بدیل ویل زه به و قریشو ته دغه ستا خبرې ورسوم. نو بدیل و قریشو ته ورغلی او ویل زه اوس د دغه سړي د طرفه څخه راغلم چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و او ما د هغه څخه یو څه خبرې واورېدې. که مو خوښه وي هغه خبرې به درته بیان کم. د قریشو ناپوهانو وویل موږ دې ته ضرورت نه لرو چې د هغه د طرفه یوه خبره هم راته وکړې. مګر د قریشو د عقل خاوندانو وویل وایه څه شي دې ځینې اورېدلي دي. نو بدیل هغه خبرې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې اورېدلې وې ورته وکړې. او بدیل وویل د مسلمانانو مقصد عمره ده، پرېږدئ. قریش ویل یا والله هېڅکله به راڅخه رانسي، که څه هم د عمرې دپاره وي مګر زموږ په اجازه. ده به اول زموږ څخه اجازه اخیستې وای او بل ته څه پوه سوې چې دی علیه الصلاة وسلام د عمرې دپاره راغلی دی. بدیل ویل دغسې خبرې مې ورسره وکړې. قریش ویل دا صرف د خولې خبرې دي، موږ یې څنګه ومنو؟ قریشو د تاکید او پوره معلومات دپاره یو بل مشر ورولېږي چې نوم یې مکرز ابن حفص و. کم وخت چې مکرز ورهي سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدی نو یې وفرمایل دا د غدر او خیانت سړی دی. څرنګه چې دغه دوو لښکرو مخ په مخ سره اړولي وه، د دوی په مابین کې ډېره زیاته مسافه نه وه. دغه نفر پر پښو تله او راتله. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه مکرز ولیدی ویل دغه سړی غادر او چمبازه دی. سړی د مسلمانانو و لښکر ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبرې ورته وکړې چې بدیل ته یې کړې وې، خو مکرز بې له دې څخه چې د چا سره نورې خبرې وکړي په صحابه کرامو کې ګرځي، دې خوا ها خوا ته ګوري
ټول حالات یې تر نظر وایسته او بیرته ولاړی. قریشو ورته ویل یا مکرز څه نظر دې دی؟ ده ویل خبره نامعلومه ده، شاید د عمرې نیت وي، شاید د جنگ نیت وي، ځکه اسلحه ورسره ده. قریشو ورته ویل تا خبرې نور سره وکړې، پوښتنې دې نه ځینې وکړې؟ ده ویل یا. قریشو ویل یا دا نه ده صحیح، یو بل نفر به ور ولېږو چې پوره معلومات یې وکړي. نو یې د حبشانو د قبیلې مشر چې حلیس ابن علقمه ورته ویل کېده او په دغه وخت کې دالته موجود و ور ولېږئ. ورونو د حبشانو قبیله څنګه دلته په عربو کې په وجود راغله؟ هغه داسې کمریان چې د پخوا څخه په جزیرة العرب کې موجود و او بیا د وخت په تېرېدو سره آزاد سوي و، هغه په یوه منطقه کې سره یو ځای کېده او د ځان دپاره یې یوه قبیله په وجود راوړې وه چې د احابیش قبیله ورته ویل کېده او د وخت په تېرېدو سره د دې قبیلې څخه یوه ډېره لو او قوي قبیله جوړه سوه چې اصلا دغه خلق حبشان او د حبشې وه. څرنګه چې ډېر وخت یې په عربو کې تېر کړی و نو یې ژبه هم عربي وه، لباس او عادات یې هم د عربو وه او مشرکان وه، مګر بیا هم د احابیش په نامه سره معروف او مشهوره وه او د احابیش قبیله ورته ویل کېده. نو حلیس ابن علقمه د احابیش د قبیلې مشر په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې و. قریش ورته وویل ته ورسه او معلومات یې وکړه چې دغه خلق د څه دپاره راغلي دي. نو حلیس ابن علقمه ورهي سو. څرنګه چې حبشان هم مشرکان وه، د بوتانو عبادت یې کاوه، حج او عمره یې کول، ټول کارونه یې د مشرکانو وه. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د حبشانو رئیس حلیس ابن علقمه ولیدی، وی فرمایل دغه سړی د هغو خلقو څخه دی چې د هدیې عزت او احترام لري. دغه اوښان چې په حرم کې حلالیږي دا وده ته مشرفه او محترم دي، او هغه څوک چې بیت الله ته هدیې راولي هغه هم وده ته محترم او معزز وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کم وخت چې دغه د حبشانو رئیس رانږدې سي دغه هدیې د ده مخ ته ور وباسي. کم وخت چې هغه رانږدې سو مسلمانانو هم هدیې ورته راویستې او دوی تلبیه ویل. حلیس چې هدي او د دوی تلبیه ولیده ویل سبحان الله، قریشو ته دا نه ښایي چې دغه خلق د بیت الله څخه منع کړي. دا په خپله یوه ښکاره علامه ده چې مسلمانان د عمرې اراده لري. نو حلیس بیرته و قریشو ته ورغلی او ویل سړی د عمرې اراده لري. قریش ویل څه پوه سوې؟ حلیس ویل هدي ورسره دي. قریشو وده ته ډېر سخت جواب ورکړي، ویل ته صحرایي یې په دې شیانو نه پوهېږي. حلیس ته قهر ورغلی، ویل یا قریش موږ ستاسې سره پر دې وعده نه ده کړې چې تاسې به د بیت الله څخه هغه کسان منع کوئ کم چې د کعبې شریفې د تعظیم دپاره راځي. آیا هغه کسان د بیت الله څخه منع کیږي چې د بیت الله د تعظیم دپاره راځي؟ هغه راغلي دي چې د کعبې تعظیم وکړي او هدیې یې راوستلي دي او تاسې یې منع کوئ. که تاسې دوی پرې نږدئ د دوی او د کعبې په مابین کې ودرېږئ، قسم په الله زه به د حبشانو قبیله پر تاسې راپورته کړم او پر تاسې به حمله وکړو. قریش ویل سړی ته صبر وکړه، تلوار مه کوه، پرېږده چې موږ خپل معلومات پوره وکړو. خدای یې آرام کړي، که نه د مسلمانانو د دغه عمرې په سبب د حبشانو او قریشو په مابین کې جنگ او شخړه پېښ سوې وه. بیا نو قریش وویل چې یو بل نفر به ورولېږو. اوس قریش داسې نفر ورلیږي چې هغه د دوی څخه نه وي او خپل نفر په دې سبب نه ورلیږي چې شاید هغه صحیح معلومات را نه وړي بلکې د تعصب څخه کار واخلي او جنگ شروع سي. نو یې عروه ابن مسعود الثقفي ورولېږي. عروه ابن مسعود چې د طائف او بني ثقیف مشر او رئیس دی او په دغه وخت کې مشرک و. دی هم په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې و، مګر عروه ابن مسعود ورته وویل زه داسې نه یم لکه دا نور، هر یو چې معلومات او خبر درته راوړي تاسې یې نه منئ. چاته وایست درواغ وایه، چاته وایست چې ته صحرایي یې نه پوهېږې. نو یې تر خپل تګ د مخه پر قریشو شرطونه کښېښول چې زه
چې هر خبر درته راوړم منی به. قریش ویل ته زموږ د مشرانو او اشرافو څخه یې، ستا خبر منو، ولاړ څه معلومات یې وکړه. ورونو د دې دپاره چې په عربو کې د عروه ابن مسعود مقام او درجه در معلوم سي، دی د هغه دوه نفرو څخه دی چې الله عز وجل په قرآن مجید کې د کفارو پر ژبه ذکر کړی دی چې کفارو به ویل لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یعنی کفارو به ویل چې دغه قرآن ولې نه نازلېدی پر یوه نفر د دغه دوو قریو چې دغه دوې قریې مکه مکرمه او طایف دي، چې دغه سړی هم ډېر لوی دی چې په مکه مکرمه کې یې ولید ابن مغیره مقصد و او په طایف کې یې دغه عروه ابن مسعود مقصد و. چې د کفارو د دې خبرې څخه دا معلومیږي چې دغه دوه نفره په دوی کې ډېر معتبره وه، نو ویل که قرآن پر یوه د دغه دوو نازل سوی وای موږ به قبول کړی وای. نو دا په عربو کې د عروه ابن مسعود مقام او درجه وه. نو د ده د دغه لوړې درجې په سبب قریشو وده ته وعده ورکړه چې ستا خبره نه در ردوو. عروه د مسلمانانو پر طرف ورهیسو. اوس عروه غواړي چې وځان ته یقیني معلومات حاصل کړي. هغه د مخه نفر به ولاړه چې بیرته به راغله، صحیح دلایل به نه وه ورسره چې مسلمانان د جنگ دپاره راغلي دي که د عمرې دپاره، صرف خپله رایه او نظر به ووایه. نو عروه چې هوښیار سړی و د ځان سره یو تدبیر جوړ کړي چې د هغه په عملي کولو سره د مسلمانانو حقیقت معلومیږي. هغه داسې چې د مسلمانانو سره باید داسې خبرې او حرکتونه وکم چې هغو ته قهر او غضب ورسي. نو که د دغه قهر په حالت کې د مسلمانانو رد او جواب سخت او شدید و نو د جنگ دپاره راغلي دي، او که مسلمانانو د نرمۍ او آرامۍ څخه کار اخیستی نو د عمرې دپاره راغلي دي. اوس نو عروه په دغه نیت ورهیسو چې داسې کار او خبرې باید وکړي چې مسلمانان په قهر کې. نو ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې د ملاقات غوښتنه وکړه او ورسره کښېنستی. صحابه کرام هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست دي. څرنګه چې عروه ابن مسعود په اسلحه مسلح راغلی او اسلحه یې نه ایسته کول، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم هغه خپل خاص محافظ یا ساتونکی چې اوس باډیګارد ورته وایي مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه امر کوي چې خپل د جنگ لباس دې واغوندي او مسلح دې دلته ولاړ وي، دا هم د احتیاط لپاره. نو مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه زغره واغوسته، خول یې پر سر کوي، بې له سترګو بل ځای نه معلومیږي او توره په لاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر شا ودرېدی. وایي که چیرې عروه ابن مسعود د غدر حرکت وکړي په توره به وهي. ورونو دغه مغیره ابن شعبه الثقفي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محافظ د دغه عروه ابن مسعود الثقفي وراره دی او عروه یې اکا دی، مګر دغه خپل اکا ونه پیژندی ځکه مغیره زغره او خول اغوستی دی او مخ یې نه لیدل کیږي. اوس نو عروه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخ ته کښېنستی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي یا محمد صلی الله علیه وسلم راغلی یې چې مکې ته په زور داخل سي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا زه اصلا د عمرې دپاره راغلی یم. او تقریبا هغه خبرې یې ورته وکړې چې بدیل ابن ورقا ته یې کړې وې. بیا عروه ورته وایي یا محمد که ته د خپله قومه سره جنګ وکې، آیا تر دغه د مخه تا په عربو کې اورېدلي دي چې یو چا دې پر خپل قوم حمله کړې وي بې له تا څخه؟ او که چیرې ته جنګ هم ورسره وکې، په والله زه ستا پر شاوخوا داسې مخان وینم چې دوی به تښتي او تا به یوازې پرېږدي. په دغه خبره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته قهر ورغلی، نور یې صبر نه سوای کولی و عروه ته وایي ته دغه دلات ته یې روه، آیا موږ تښتو
او دی علیه الصلاة وسلام پرېږدو. ورونو لات د ډبرې بت دی. په ډبره کې شیدې د کومه خوا وي؟ او که هر څوک د ډبرې تی روي هغه بې عقل دی او بې ځایه امیدونه کوي. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خبرې مقصد دا و چې ته په دغه امید چې موږ به دی علیه الصلاة وسلام پرېږدو داسې یې لکه د لات تی چې روي. او لات د طائف د خلقو بت و او عروه هم د طائف دی چې په دې خبره کې عروه ته ډېر اهانت او سپکاوی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل پرېږده یا ابابکر، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عروه په مقصد پوهېدی چې دی غواړي چې مسلمانان په قهر کړي. عروه ابن مسعود چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه ترخه خبره واورېده ویل دا څوک دی؟ خلقو ویل ابوبکر. نو یې ابوبکر ته وکتل او ویل که چیرې زه ستا تر احسان نه وای لاندې ما به ستا جواب در کړی وای. په پخوا کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د عروه سره په یوه دیت کې د مال پوره کومک کړی و. نو عروه ویل د هغه احسان په سبب څه نه وایم. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عروه په مابین کې خبره په آرامي سره پای ته ورسېده. ورونو په هغه وختو کې د عربو دا عادت و که به یو چا غوښته چې د ده په حضور هغه مقابل طرف په قهر کې نو به د خبرو په جریان کې د هغه ژره ونیول. اوس عروه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قهر ورولي نو یې لاس ور اوږد کړي غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژره ونیسي. اصلا دغه کار د ادب څخه لرې هم دی، سپک کار دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې خو عروه ابن مسعود چې لاس ور اوږد کړي د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د طاقته ووته، توره یې واړول، د تورې په چپه طرف یې عروه ابن مسعود پر لاس وواهه او هغه یې د دې څخه منع کړي چې لاس یې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسیږي. او ویل لاس دې د مخه تر دې چې در څخه پرېسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه لرې که. لاس دې در ټولوې کې در پرې کم. عروه وبېرېدی ځکه د تورې واری و. ویل دا قهرمن او بدطبیعته څوک دی؟ دا ولې داسې کوي؟ ما غوښته چې خبرې در سره وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندل ویل نه پیژنې؟ عروه ویل یا. ویل دا ستا وراره مغیره ابن شعبه دی. عروه ابن مسعود ورته ویل ای غادره، ای خائنه، ما ستا بدی پرون در پرېولې. عروه ابن مسعود په دې خبره کې و یوې قصې ته چې د مخه پیښه سوې وه اشاره وکړه چې هغه قصه داسې وه. مغیره ابن شعبه الثقفي چې اوس مسلمان او د مسلمانانو سره دی څنګه مسلمان سو؟ مغیره ابن شعبه د بني مالک د خلقو د یوې ډلې سره د مصر پاچا مقوقس ته ورغله. د بني مالک خلق آرام، پاسته او باادبه خلق وه، مګر مغیره شوخ، قهرمن او بې پروا سړی و. نو مغیره د مقوقس سره په خبرو کې د ادب، احترام، خیال او مراعت نه کاوه او هغه نورو په ډېر احترام خبرې کولې. کم وخت چې دغه نفر بیرته د مصر څخه رارهي کېده نو مقوقس پاچا امر وکړي چې وټولو ته دې انعامونه او سوغاتونه ورکول سي بې له مغیره څخه، ځکه هغه زما احترام نه کاوه و مغیره ته یې شی نه کړي ور. نو د بني مالک ټول نفر د مصر څخه د مالو، هدیو، انعامو او سوغاتو سره راووتل بې له مغیره څخه. مغیره ته هم قهر ورغلی چې د ده سره ولې داسې معامله او وضعیت وسو. تر مصر پورې یې سفر وکړي او د هاخوا بې له سوغاته راځي، دا غیر معقوله ده. اوس چې د هاخوا پر لارې رارهي دی د شپې د بني مالک نفر ټول بیده سو. مغیره ابن شعبه چې ویښ دی ور ولاړ سو او هغه نفر یې ټول ووژل. ټوله 14 نفره وه، هغه یې ټوله ووژل او هغه مالونه چې د هغو سره وه هغه ټول مغیره واخیسته. دا خبر و بني مالک ته ورسېدی چې مغیره د دوی نفر ووژل.
نو د بني مالک قبیله ټوله راپورته سوه او د بني ثقیب څخه یې وغوښتل چې مغیره ور تسلیم کړي، مګر مغیره د بني ثقیف د اشرافو څخه یو شریف دی، د هغو د مشرانو څخه دی او په عربو کې د قومیت مراعت ډیر زیات کېدی او په دوی کې دا متل و: انصر اخاک ظالما او مظلوما، د ورور کومک دې کوه که ظالم وي که مظلوم. که څه هم مغیره د 14 نفرو قاتل و، خو قوم یې نه غوښته چې دی و بني مالک ته تسلیم کړي. خبره تر داسې اندازې ورسېده چې قریبه وه چې د بني مالک او ثقیب تر مابین لوی جنگ پیښ شي. دواړو قبیلو لښکرې جوړې کړې او د جنگ میدان ته هم سره راووتل. خو په دغه وخت کې د عربو یو هوښیار سړی و عروه ابن مسعود ته ورغلی. ویل یا عروه، ته د عربو یو سردار او د عربو د مشرانو څخه ته تر دې هوښیار یې چې جنگ دې وکړې، مه دې خپل قوم تباه کوه او مه بني مالک بربادوه. عروه ویل نو څنګه وکم؟ هغه نفر ویل زما مشوره دا ده چې و بني مالک ته د دغه 14 نفرو دیت ورکړي. نو رښتیا هم عروه ابن مسعود د وینو تویولو څخه ځان وساتي او بني مالک ته د 14 نفرو دیت ورکړي. د بني مالک او بني ثقیب په مابین کې چې کومه شخړه وه هغه پای ته ورسېده، مګر مغیره چې بیا هغه 14 نفره ووژل او د هغو مالونه یې واخیسته، نو مدینې منورې ته ولاړی او مالونه یې هورې ورسره یوړه. هلته یې خپل اسلام اعلان کړي او مسلمان سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل اسلام دی هو صحیح دی، مګر غدر او خیانت دی یا نه قبلو. مال باید بیرته و بني مالک ته ورکول سي. دلته نو د مغیره رضی الله تعالی عنه د لاسه څخه مال ووتی او دی په مدینه منوره کې مسلمان پاته سو. دا د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د اسلام قصه وه. اوس عروه ابن مسعود هغه خبره وریاده کړه. ویل ما ستا بدي پرون در پرېوله، یعنی ما خلاص کړې، زه وم چې ته مې د دغه لوی مشکل څخه وساتلې، ستا دپاره مې دیت ورکړي او ته مې اوس پر لاس وهې. مغیره رضی الله تعالی عنه په جواب کې ورته وویل هذا رسول الله، یعنی هو ستا ټول احسانونه پر ما ستا، هر څه چې وایې هغه صحیح دی، مګر دا رسول الله دی، دلته بلاس نه اوږدوې. ورونو ښه متوجه سئ، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دفاع او ساتنه د اصحاب کرامو حرص و. په دغه وخت کې چې عروه ابن مسعود ناست دی د لمانځه وخت سو. بلال رضی الله تعالی عنه ولاړ سو، اذان یې وکړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوداسه تازه کولو دپاره ولاړ سو. عروه ابن مسعود ناست دی او ورته ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس تازه کوي، اصحاب کرام پر راټول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د اوداسه په تازه کولو کې هر عضو یا اندام منځي، یعنی مخ، لاس، پښه، صحابه کرام هغه اوبه په لاسو کې نیسي او بیا یې په خپلو ځانو پورې موږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خوله پرېوله او هغه اوبه یې تو کړې. صحابه کرامو هغه اوبه ونیولې او په ځانو پورې یې موږي. عروه په تعجب کې سو چې دا څونه عزت او محبت دی چې دا خلق یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لري. بیا یې د مسلمانانو لمونځ ولیدی، ټوله په صفو کې منظم ولاړ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه دی او ټول مسلمانان یې په یوه تکبیر اطاعت کوي. عروه ابن مسعود په دغونه کفایت وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو سره یې نور بحث او خبرې ونه کړې. بیرته قریشو ته ورغلی او د هغو د مشرانو سره کښېنستی. هغو ویل وایه څه دې ولیده او څه خیال دې دی؟ عروه ویل د مخه تر دې چې خپله رایه او نظر درته ووایم، زه به کسرا ته د هغه په پاچاهۍ کې ورغلی یم، قیصر او نجاشي ته د هغو په پاچاهیو کې ورغلی یم. په والله ما یو هم نه دی لیدلی چې په خپله پاچاهۍ کې دی تر محمد صلی الله علیه وسلم په خپلو اصحابو کې معزز او محترم وي. والله ما هیڅ داسې پاچا نه دی لیدلی چې خلق ته داسې محبت، ادب او احترام ورسره کوي لکه د محمد اصحاب چې د محمد سره کوي. وصلى الله تعالى
على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.